یو استاد په کلونو پس د یو واده په ولیمه کې د یو ډېر ضعیف او کمزوري سړي خواته لاړ او د هغه سره په ډېر ادب کېناست. تپوس یې ترې وکړو تاسو زه وپېژندم؟ استاد وویل فکر کې مې راځي خو دومره ویلی شم چې چېرته شاګرد به مې پاتې شوی یې. او جی زه ستاسو شاګرد یم. تاسو چې په کوم سکول کې زموږ استاد وئ اوس هلته زه ماشومانو ته سبق وایم او د استاد په حیث خپله وظیفه ترسره کوم. ډېر خوشحاله شوم چې تاسو مې په صحت ولیدئ. تاسو زما آیډیال یې. زه هم ستاسو د شخصیت نه متاثره شوی وم او دا پیشه مې اختیار کړې ده. استاد جي تاسو ته شاید چې یاد وي زه په څلورم کې وم. زموږ په کلاس کې د یو هلک نه چا ګړۍ پټه کړې وه. اول تاسو وویل چې که چا په خطایه سره دغه ګړۍ اخیستې وي نو دې هلک ته یې ورکړئ، خو هیچ چا هم غږ ونه کړو. او بیا تاسو مونږ ټول هلکان دیوال ته داسې ودرولو چې سترګې مو پټې کړې وي او دیوال ته مو مخ وو. تاسو د یو هلک تالاشي واخیسته او ګړۍ مو زما د جیب نه برآمد کړه. ما نه پس چې څومره هلکان پاتې وو هغه مو هم هغه شان ولټول او بیا مو په آخر کې ګړۍ خپل مالک ته وسپارل. داسې چې نه خو مو ما ته محسوس کړه او نه مو زما نامه واخیسته چې ګنې ګړۍ د پلاني د جیب نه راووته یا پلاني غل دی یا مو راله سزا راکړه. ستاسو دغې عمل او رویې زه دومره متاثره کړم چې دغې ورځ نه تاسو زما آیډیل وګرځېدی او ما فیصله وکړه چې زه به هم دغسې استاد جوړېږم. ده چې قیصه ختمه کړه نو دغې ضعیف او کمزور استاد ورته وویل او ما ته رایاد شول خو کله چې ما ستاسو تالاشي اخیسته نو ما هم خپلې سترګې پټې کړې وې. تر ننه پورې ما ته هم نه وه معلومه چې ګړۍ چا پټه کړې وه. دا خو نن راته تا په خپله حال ووې. او دې سره د شاګرد په سترګو کې غټې غټې اوښکې راغلې. د استاد لاسونه یې په دواړه لاسو ونیول او په ډېر احترام یې ښکل کړه.